ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی. دا خو تا هم ځان نه تړلی چې کله د لا اله الا الله ووایي بیا به په همدغه ځای ودرېږي. جوز مو څه شی و؟ لا اله الا الله سره تړلې نه ده، ولې که لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله ووایي نو ترکیب غلطیږي د دې کلمې. بیا به دا معنی شي چې لا الہ نشتا لائق د عبادت الا حرف استثناء لفظ الله با مبدل منه جوړوي، محمد رسول الله با ټوله جمله جوړه کې او دا به بیا چې کله په یو ځای کې دا به بیا بدل کې نو دې نه ډېره غلطه معنا راوځي. بیا به معنا دا شي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او هغه الله څوک دی؟ محمد دی. نو دې نه به وحدت الوجود جوړ شي. اوس پراپیګنډو والا خو ډېر دي، خو دا ځان له جز دی او دا ځان قرآن کې چې کوم ځای کې ګوري لا اله الا الله به ذکر وي، بل ځای کې چې ګوري یوه عزتمندو د دې شخص دا خبره مې ولیدله چې لا اله الا الله سره محمد رسول الله په یو ځای کې نشته دی، ګنې په قطعي ثبوت او قطعي دلالت باندې ما ته ثابته کوي. نو ما له خندا راله چې دا ښېګڼی لکه چې مونځ هم نه کوي. ځکه که چېرته د مونځ کولی دی داسې وایي چې لا اله الا الله په یو صورت کې دی او محمد رسول الله په بل صورت کې دی، دا خو داسې دی لکه لیلاف قریشین او من الجنة والناس داسې یو استهزا یې کړې. نو که دی مونځ کولی او دا مونځ کوي او جهري قرت کې مخکې کېږي او د امین ورپسې شاله ودرېږي دا کوم لالاګان چې ورته مخکې ناست دي، نو دوی ورته داسې نه وایي چې مانځه کې چې ته صورت فاتحه شروع کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الم تر کیفه، نو ولا الضالین په اوله سپاره کې دی، ولم تر کیفه په دېرشمه کې دی، نو څنګه هغې ځای ته لاړې؟ خو دستي ورپسې الف لام میم وایه که نه، په دې خو امین هم پوهېږي. دا څه رقم خلک دته ناستې دي، دا دومره غریبانان نه پوهېږي. ګوره په امریکا کې مسلمانان، په برطانیه کې، په فرانسه کې، په عرب او عجم کې، پاکستان او افغانستان خو پرېږده، ټول مسلمانان الحمدلله منځونه کوي او هر مانځه کې چې صورت فاتحه ووایي د اولې سپارې اولې پاڼې صورت دی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو ورپسې چې شروع کوي لإیلاف قریشین، نو ولا الضالین اولې سپارې پرېښوده، د مخې دېرشمې ته لاړو، دا نهیز سپارې څنګه پرېښودې؟ که ته وایې چې لا اله الا الله په یو ځای کې شته او محمد رسول الله بل ځای کې شته، خو یو ځای قرآن کې نشته، نو ولا الضالین او لإیلاف قریشین یو ځای کوم ځای قرآن کې راغلي، خو ته لکه چې مونځ هم نه کوې، ځکه د مانځه پسې ډېر توهین کې. ګوره هغه خو لا فعلم انه لا اله الا الله دا په صورت محمد کې راغلي او محمد رسول الله په صورت فتحه کې راغلي، دواړه په شپږشتمه سپاره کې دي او یو بل پسې متصل دي غالبا چې یکې بعد دیګرې. نو دا چې ولد دوالین د پرېښود او دېرشمې سپارې ته لاړې، دا په کوم قطعي دلالت او قطعي ثبوت کې راغلی دی؟ قطعي دلالت او قطعي ثبوت دې نه معلومیږي چې دا سړی مونځ ښه که اوسې نه کوي، مخکې خو به یې کله مونځونه کړي. یو دا دویمه دا ده چې دا وایي قطعي دلالت او قطعي ثبوت باندې راته ځکه وښیه چې دا عقیده ده، نو قرآن کې کوم ځای کې راغلي چې عقیده به په قطعي دلالت او قطعي ثبوت باندې ثابتېږي؟ دا قطعي دلالت ټکې ماله قرآن کې وښیه. ته خو وایې چې زه صرف قرآن منم، روایات او راوین نه منم. دا قطعي دلالت ټکې دا کم امتین چې مخامخ ناست دو ته ویم پوښتنه تنې وکړې د حضرت نه، وایه تا چې قطعي دلالت ټکې وکړو دا خو د راوینو ټکې دی، دا د خلاصې ټکې دی، الا بدلیل قطعي، دا د شرقایت ټکې دی، دا د راوینو ټکې دی، دا دغه علماو ټکې دی چې ته وایې ایرانین دي او مجوسین دي. ته ما ته د الحمدلله والناس پورې قطعي دلالت ټکې قرآن کې وښیه. که قرآن کې الله داسې ویلي چې العقیدة لا تثبت الا بدلیل قطعي دلالت و قطعي ثبوت، عقیده به صرف په قطعي دلالت او قطعي ثبوت باندې ثابتېږي، نو بیا به موږ درته پړي وو چې ولا رښتیا ده لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځای کې په قطعي دلالت نه دی راغلی، خو دا قطعي دلالت ټکې خو د ملیانو خود ساخته ټکې دی ستا په نظر که نه؟ ته خو چې دا د ملیانو خبرې دي داسې ورسره تاوم شي. نو عزتمندو دا دجل او فریب دی، خو دې عوامو له زه حیران یم چې دا مخامخ پنځه کسه ورته ناست دي، نور خو الحمدلله ټول پوه دي، خو دا پنځه کسه چې ناست دي دا په دې هم نه پوهېږي چې ورته ووایي چې صاحب دا ته چې ولد دوالین وي او من الجنة والناس ته لاړ شي، دا کوم ځای کې قطعي دلالت کې راغلي دي. د اصل کې د احادیثو مبارکو نه انکار کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان توهین کوي. ګنې قرآن باندې فعلم انه لا اله الا الله ثابت دی او محمد رسول الله، عقیده د توحید او د رسالت لازم و ملزوم دي. منکر د توحید لکه څنګه چې الله غرق کړی، نو منکرین د رسالت هم الله غرق کړي. هغه اقوام معذبه چې په قرآن کې ذکر شوي دي د توحید او د رسالت د عقیدې په وجه الله معذب کړي دي، نو دا دواړه عقیدې لازم او ملزوم دي. ځکه
علماء لا اله الا الله ټکي د توحید راواغستو محمد رسول الله صلی الله سره یو ځای کو او ترکیب چې د کم کړي نو خو داسې ترکیب کړي چې هغه ته بدل واقع کړي محمد رسول الله چې مما ضحکت به السواکل عرب چې یو د تعجب او د خندا خبره کوي نو دا داس خبره ده چې بوی خزي به مور پورې وخاندي نو دی غریب چې کم ترکیب کړی دی ماشومان به هم دې ترکیب پورې وخاندي خو دا ملامت نه دی د پرویزیانو قادیانیانو په کتابونو کې لیدلی دی نو د هغې هغه وضاحت م درته وکړو الله رب العزت دې موږ او تاسې په صراط مستقیم باندې برابر کړي